او په دې کې اولنی سوال دا یو ورور کړی دی، یو ډېر اهم سوال دی او هر هغه سوال اهمي چې هغه د انسان د آخرت سره او د دین سره تعلق ساتي، خو بیا د بعضو نه اهم. سوال د ورور دا کړی دی، وي کله موږ یو ځای کې کار وکړو، که هغه د ټیکهدار سره یا د کمپنۍ سره، کله چې موږ کار ختم کړو نو څه سامانونه زیاتي پاتې شي، دا موږ د کار نه بعد بیا د ځان سره وړی شو که نه، او کار خو هسې هم ختم شو، که هغه بلډینګ دی، مارکیټ دی، که هر شی دی، کور دی. جواب د دې مسلې دا یاده کړئ، کله چې هم یو انسان کار وکړي د چا سره او د هغې نه څه سامانونه زیاتي پاتې شي، هغه هر قسمه سامان، هر هغه سامان چې د آبادۍ سره تعلق ساتي یا نه ساتي، یا د دې کار سره تعلق ساتي یا نه ساتي، نو دا د ده ملکیت نه دی چې دی به یې روان، دا د هغه چا ملکیت دی چې د چا دپاره دا کار روان او د چا کار و اصل کې، الا دا چې اجازت یې ورکړی لفظي اجازت داسې چې ووایي ورته په خوله چې دا کار یې ستاسو وکړو چې څه وبیا یې ځان له ویسه، او صحیح د هغه مالک ته هغه ته اجازت در. دویم ته ویل کېږي عرفي اجازت، عرفي لکه دغه زمانه کې په دغه معاشره کې د خلکو دا عادت دی چې سامان وړي زیاتي او مالک پرې څه نه وایي، که چېرته داسې یو رواجي بعض ځایونو کې او مالک د دې نه خبري چې دا به زیاتي کېږي او دوی وړي او دغه ځي کې دغه طریقې، نو بیا دې ته هم یو اذن او اجازت ویلی کېږي، خو چې داسې نه وي نو بیا به لازم انتظار کېږي دې ته چې هغه تا ته پخپله ووایي چې او دا تې ویسه دا ویسه دا زما نه دی پکار، دا پردی مال دی، دا پردی مال دی، دا خبره یاده. او که موږ یې په ځان کړو لکه بعض خلک وایي نه دومره مال ورسره دی، زه دې خبرې ته حیران یم، مال ورسره ډېر، د چا سره چې مال ډېري مطلب دی چې د هغه خوره، د غریب مال مه خوره، یا د عربو مال خوره د عجمو مه خوره، یا د عجمو مال خوره د عربو مه خوره، دا نوي مسله ده د بعضو جاهلان. مال ورسره ډېر زیات دی، که موږ پکې راوړو څه دي، مال ډېر او کم خبره نه ده، دا پردی مال دی، پردی مال ضرب برابر که دومره مالداري چې د دنیا د باچایي که نه دنیا د ټول ته ترې ضرب برابر بغیر اجازته نشي راوړی. رسول الله وسلم حدیث کې وایي لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، یو چا مال د بل چا دپاره نه دی حلال مګر په رضا د هغه انسان، په اجازت د هغه، په خوشحالۍ د هغه بیا حلال. او چې کله اوس که ستا څه کار روان وي، زموږ کیسې خو موږ ته معلومې دي، که ستا څه کار روان وي معمولي غونته کې څه ټک پک کار به یې شروع کړی په کور کې په کلي کې، او سحر ماښام به ورته ولاړ وي، که ساس کې د سیمټو کته ولیږي د هغې حساب کوي، که معمولي چې ته کشۍ اخوا شي بیلچه را دې خوا شي، موږ پرې ځان سره کړی زموږ مال دی. دقه شان ده ته چې د چا مال خوري دا هم د یو چا مال، موږ کې څوک دا خوښوي چې زموږ مال دی څوک بې اجازته وکړي، څوک دا خوښوي؟ بل هم نه خوښوي. صحیح ده که تا ته ډېر ضرورت دی داسې شي وینه او خفه کېږي ونو، دا یو حقیقت دی. ما داسې ډېرې قصې اورېدلي دي بعضو خلکو چې هغوی کمپنۍ کې په ځمکه څه شی نه پرېږدي، دا مطلب دی چې ځي ته رسوي بلکل خپل ځي ته، او بیا دا بیلټیانې او دا سامانونه لګي، او دی هم خوشحاله چې زما هم یو توره وواله، یو د چا مال مې په ناروا طریقې سره وخوړو، بیا د خپلو بچو له ولېږو. دې ظلم ته وګوره، بچو سره دې ظلم وکړو، هغوی باندې د حرام وکړو، معمولي ګټه حلال ګټه چې ته دومره مطمئن خو یې چې سبا له الله ته مخامخ شو، نو د الله په مخ کې زما ګریوان ته به څوک لاس نه اچوي چې ما د چا حق نه دی خوړی. بل دا چې ته په دې مطمئن یې چې زه چې په دې بچو باندې څه خوروم، او زه په دې مور او پلار باندې څه خوروم، زه په دې ښځه باندې څه خوروم، نو هغه حلال دې خو به ته مطمئن یې که نو چې صرف مال جمع کول مقصد شي، نو دا څه ګران کار نه دی. ګران دا دی چې انسان پکې د حلال او د حرامو، حلال او حرام، الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، او الله دې موږ د حرامو نه ساتي، او الله دې موږ ټولو ته حلاله پراخه روزي راکړي.